ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په تیر درس کې مونږ تاسو تقریبا تر سیل سټایلز پورې خبرې کړې وې. نن په سیلز کې په انزرټ ډیلیټ او فارمټ کمانډونو باندې خبرې کوو او د نور سب کمانډونه یا فرعي کمانډونه چې دي په هغه به انشاءالله خبرې کوو. انزرټ ډیلیټ او فارمټ چې دی دا درې کمانډه زیاتره د کالم را او سیل یا سیل سره کار کوي. که چیرې موږ وغواړو په یو ټیبل کې یا په یو شیټ کې یو کالم انزرټ کو ډیلیټ کو، یو را انزرټ کو ډیلیټ کو، یا یو حجره سیل ډیلیټ کو یا انزرټ کو، او یا هم د یو را یا کالم یو سیل فارمټ وغواړو بدل کو، مثلا ویټ زیات کو، هایټ زیات کو، نو دا ټول کارونه مونږ د دغه درې کمانډونو په واسطه باندې کولی شو. نو ډېرو خبرو څخه تیریږم. اولین کمانډ چې موږ سره دی په نوم د انزرټ دی او په انزرټ کې انزرټ سیلز دی. که چیرې ته غواړې په یو ځای کې سیلز یا سیل یا حجره اضافه کړي یا حجرې اضافه کړي نو د دې کمانډ څخه استفاده کوو. دې کې اولین کمانډ چې موږ سره دی لیکلی دی انزرټ شفټ سیل لیفټ. ګورئ دا چې ګورئ تاسو دغه دلته موږ سره یو ټیبل دی، یو سټوډنټ نیم کالم لري، بل پروګرام لري او بل فیس لري. دلته دغه ډي آی ټي چې دی د پروګرام کالم څخه دلته راغلی دی، خو ته د فیس کالم ته راغلی دی. اوس که چیرې تاسو غواړئ چې دغه ډي آی ټي سیل د دې ځای نه د چپ طرف ته انتقال شي، دې خوا ته راشي، دې ځای ته راشي، نو په همدې خانه باندې به کلیک وکئ، را به شي انزرټ ته، انزرټ سیلز ته، او دې کمانډ باندې به کلیک وکئ، انزرټ راوړه نوی سیل ماته، او دغه سیل موجوده سیل چې دی شفټ سیل لیفټ دا چپ طرف ته بوځه. نو اوس وګوره هغې څه کو چپ طرف ته بوتو، که بوی نو ته بلکل بوتو، خو البته دې ته متوجه اوسئ چې که چیرې اخوا ته بل سلي هغه هم اخوا ته ځي. تاسو په خبره پوه شوئ. او په همدې شکل بل کمانډ چې موږ سره دی په دې ځای کې انزرټ شفټ سیل ډاون. که غواړئ چې دغه فیس نه دی، دا مثلا دا ما ډیلیټ کړه بیرته، دغه فیس چې دی دا د دې وحید فیس دی، دا ما اسلام په ریکارډ کې رسولی دی، دا غواړي لاندې راشي، نو راځئ دلته فارمټ انزرټ سیلز ته او شفټ سیل ډاون. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دغه سیل چې دی لاندې راځي، اوکې کلیک کړئ، نو تاسو څو ګورئ هغه سیل لاندې راغی که رانغی. نو دا کمانډونه څوک دونه زیات نه استعمالوي، دغه انزرټ شفټ سیل لیفټ او ډاون. خو د هغه نه وروسته بل کمانډ چې موږ سره دی په نوم د انزرټ انټایر را ده او انزرټ انټایر کالم دی. که غواړئ چې دلته ته یو را اضافه کړي، مثلا تاسو یو کس دی یا د یو ورځ بل دا د یو کارمند د اضافه کاري جدول دی، که چیرې تاسو غواړئ چې یو کارمند ته اضافه کاري درج کړئ او ریکارډ کړئ، نو په دې جدول کې تاسو کولی شئ هغه ورسوئ. دا زه اګزامپل ځان سره ونیسئ. نو اوس که چیرې تاسو دغه جدول کې غواړئ چې یو بلې ورځ اضافه کاري د یو کارمند چې هغه تاسو نه پاتې شوي دلته اضافه کړئ، صحیح شوه، نو راشئ چېرته انزرټ ته چې راغلي دلته یو ځای کې کلیک وکئ، کلیک وکئ یا راسله کې فرق نه کوي، کلیک چې مې وکړو راشئ انزرټ کې انزرټ سیلز ته راسئ او دلته ورته وایئ انزرټ انټایر را، یو مکمل را ماته انزرټ کړه. خبره پوه شو؟ دا اوس وګورئ ماته مکمل را انزرټ شوه که نه شوه. که غواړئ چې یو کالم اضافه کړئ، مثلا شماره ده، نوم دی، ټي سي نمبر دی، پلار نوم دپاره موږ کالم نه لرو، دلته غواړئ کوم کالم اضافه کړئ دې ځای کې راځئ انزرټ ته، دلته کلیک وکړه، انزرټ ته راځه، انزرټ کې بیا ورته څه ورته انتخاب کړه انزرټ انټایر کالم، یو مکمل کالم ماته اضافه کړه، اوکې کلیک کړه، نو تاسو څه وګورئ موږ ته یو مکمل کالم اضافه شو که نه شو؟ بلکل وشو. دا کار موږ دې ځای نه هم کولی شو. کوم ځای نه راشئ انزرټ ته چې راغلی ګورئ انزرټ شیټ کالم باندې کلیک کړئ، نو یو کالم موږ ته اضافه کړه. که چیرې تا ته کوم ځای کې را په کار دی غواړې هلته را اضافه شي، راځئ ورته وایئ انزرټ شیټ را، نو څه ګورئ تاسو سره یو را اضافه شوه. که غواړئ چې یو شیټ اضافه شي، فعلا دپاره ما سره یو شیټ دی دلته د محمد په نامه باندې، که بل غواړئ بل شیټ اضافه شي انزرټ شیټ باندې کلیک وکړه، ګورئ بل شیټ اضافه شو، بل شیټ دی په کار دی، راځئ انزرټ شیټ باندې کلیک وکړه، بل شیټ ما سره اضافه شو. که بیرته غواړئ دا ډیلیټ کړئ رایټ کلیک وکړه، د شیټ باندې ډیلیټ ته ووایه او په دې هم رایټ کلیک وکړه، دا هم ډیلیټ کړه. په خبره پوه شوئ؟ بل موږ سره چې دی د ډیلیټ کمانډ دی. که چیرې تاسو غواړئ چې دې ځای کې یو را یا یو کالم ډیلیټ کړئ، لکه دا تاسو وګورئ دا دوه کالمونه ما سره اضافه دي لکه مخکې چې ما انزرټ کړو،
او په همدې شکل دوه راګانې که اوس دا تاسو ډیلیټ کول غواړئ کلیک پې وکړئ راځئ ډیلیټ ته چې راغلو ته دا را مکمل ډیلیټ کړه دا را چې ما انتخاب کړی را ډیلیټ شو دا بله را هم ډیلیټ کړئ راځه ډیلیټ را باندې کلیک بله را هم ډیلیټ شوه دا کالم ډیلیټ کول غواړئ راځه ورته ډیلیټ کالم باندې کلیک کړه کالم ډیلیټ شو دا بل کالم ډیلیټ کړئ ډیلیټ کالم باندې کلیک کړه په همدې شکل باندې موږ سره ډیلیټ سیل دی که غواړئ یو حجره ډیلیټ کړي نو په هماغه ځای باندې کلیک وکړه مثلا ما د مثال په طور باندې دلته کلیک وکړه صحیح شوه دلته راغلم ورته ډیلیټ سیلز نو اوس که چیرې زه شفت سیل رایټ انتخاب کوم د ډیلیټ سیلز کې نو دغه سیل به ډیلیټ کیږي دا کم معلومات چې ښي طرف ته دي دا به دې خواته شفت کیږي انتقالیږي به تاسو اوس وګورئ بیا راځم کنټرول زیډ باندې کلیک کوم او دغه په ځای که چیرې زه دا بل کمانډ انتخاب کوم شفت سیل اپ همدغه سیل بیا ډیلیټ کیږي خو لاندې نه معلومات بره خواته ځي تاسو اوس وګورئ معلومات بره خواته لاړلو بیا مې کنټرول زیډ باندې کلیک وکړو په همدې شکل باندې بل کمانډ چې موږ سره دی ډیلیټ انټایر را انټایر کالم که چیرې غواړئ یو مکمل را ډیلیټ کړئ په دې کلیک وکړه که چیرې غواړئ یو مکمل کالم ډیلیټ کړئ په دې کلیک وکړه د مثال په طور باندې تاسو اوس وګورئ زه د شیټ په اساس باندې نهم را کیم او د ټیبل په اساس باندې اول را کیم صحیح ده اول ریکارډ کیم که غواړئ دا مکمل ډیلیټ شي دغه را نو اوکې باندې کلیک وکړئ انټایر را انتخاب کړئ اوکې کلیک کړئ نو تاسو څه وګورئ هماغه را مکمل څه شوه ډیلیټ شوه بیا مې کنټرول زیډ باندې کلیک وکړو انډو مې کړه دا کار او که چیرې زه ورته یم چې یاره انټایر کالم دا کم کالم کې چې ولاړم ګوره دغه جې کالم دی چې عنوان دی شروع نو په دې باندې زه کله کلیک وکړم انټایر کالم ډیلیټ کړم ماته نو مکمل کالم برته ډیلیټ کی بیا مې کنټرول زیډ باندې کلیک وکړو نو هدف مې دا و چې دلته د انټایر را چې دی لکه د پخوا غوندې مکمل را ډیلیټ کړئ او انټایر کالم مکمل کالم ډیلیټ کړئ دغه نه لاندې بل کمانډ چې موږ سره دی په نوم د ډیلیټ شیټ دی که غواړئ دا شیټ ډیلیټ کړئ مکمل دې ځای نه هم کېږي مخکې ما تاسو ته چې کار وکړو هغه دې ځای نه و پر شیټ مې رایټ کلیک کوله ډیلیټ شیټ به مې ورته ویله خو دا کار زه دې ځای نه هم کولی شم ډیلیټ شیټ باندې کلیک وکړئ دې ځای نه هم کولی شم بیا مې مثبت باندې کلیک وکړو یو بل شیټ مې اضافه کړه اوس که غواړم دا شیټ ډیلیټ کړم راځم ډیلیټ ته او ډیلیټ شیټ باندې کلیک کوم تاسو وګورئ هغه شیټ ډیلیټ شو دا شیټ مې ځکه نه ډیلیټ کولی چې دې کې معلومات دي تاسو پوه شئ په خبر باندې نو کله چې په یو شیټ کې معلومات هغه تاسو غواړئ ډیلیټ نو تاسو داسې یو میسج هم درکوي پوه شئ په خبر باندې نو هدف مې دا و چې که چیرې تاسو غواړئ یو شیټ ډیلیټ کړئ نو دغه کمانډ د طریق نه کولی شئ شیټ تاسو ډیلیټ کړئ دغه نه وروسته بل کمانډ چې موږ سره دی په نوم د فارمټ یادیږي دا بخش دی نسبتا لږ څه ناڅه مهم دی اول موږ سره دی را هایټ که چیرې تاسو غواړئ چې د یو را هایټ وګورئ چې دغه را فعلا دغه را چې ده د ده هایټ اوچتوالی څومره دی نو په هماغه را باندې کلیک وکړئ یا سلیکټ کړئ فرق نه کوي راشئ فارمټ ته را هایټ باندې کلیک وکړئ ما ته وایي ستاسو د را هایټ چې دی 25.5 دی خو که چیرې تاسو غواړئ نورمال را هایټ وګورئ صحیح شو نورمال نوی شیټ واخلئ چوندې کې اوس موږ تغیرات نه دي راوستي تاسو پوه شوئ هغه شیټ چې دی دا بل شیټ دا رایټ ټو لیفټ کړی دی ما ګورئ تاسو کله چې هغه ته راشئ وبخئ لیاوټ ته لاړ شئ پیج لیاوټ ته دلته ګورئ دا شیټ ما رایټ ټو لیفټ کړی په دې معنا دې شیټ کې ما فارسي یا پښتو لیکل کړي نو چې کله تاسو په یو شیټ کې پښتو فارسي لیکل کوئ هغه به رایټ ټو لیفټ اړوئ او دا بل شیټ چې ګورئ دا لیفټ ټو رایټ دی په دې خاطر باندې دا اوس د انګلیش په فارمټ کې دی او انګلیش شروع کیږي د لیفټ نه چپ اخی طرف ته یعنی لیفټ ټو رایټ او پښتو شروع کیږي رایټ ټو لیفټ نو اوس که چیرې تاسو غواړئ د دې هغه نورمال هایټ معلوم کړئ چې د یو را نورمال هایټ څومره دی راشئ هوم ته هوم ته چې راغلئ فارمټ ته راشئ را هایټ باندې کلیک وکړئ نورمال اندازه څومره ده 15 ده نو را هایټ موږ دې دپاره استعمالوو بله خبرداره اوس د مثال په طور باندې ما دغه را چې دی اندازه مې داسې ورته غټه کړه تاسو پوه شئ په خبره اندازه مې غټه کړه نو یو کس تا ته وایي چې یاره دغه مې داسې سلیکټ هم کړه عمودي افقي مې سنټر ته راوستله یو کس تا ته وایي چې وروره دغه باقي راګانې نه دي دا باقي راګانې دا چې څومره دي دغه هم په دغه اندازه باندې کړه اوس که چیرې ته دا خپل په قلم هغه باندې موس باندې داسې راځي دا غټوې نو حتما یا وړه یا غټه کېږي درنه نو اسان او ښه لاره چیرې ده ته به څه چلو کې اول به د دې را هایټ معلوم کړي اوږدوالی د ده څومره دی صحیح شوه بلندي چې ورته مونږ وایو نو فارمټ ته راشئ هلته را هایټ باندې کلیک وکړئ نو د ده څو دی اوږدوالی 15.15 دغه نور راګانې به ټول داسې تاسو سلیکټ کړئ چې څومره دي 10 دانې دي 10 دانې دي 100 دانې هر څومره چې دي دا هم چې سلیکټ کړئ را به شي ژر ته فارمټ ته فارمټ کې به را هایټ باندې کلیک کړئ را هایټ د ده څو دی 15 دغه څو دغه وبخښئ زما د یاده وته چې څو 15.15 شو نو دا ټول د سلیکټ کړئ چې سلیکټ هم کو هغه نه وروسته راشئ دلته را هایټ باندې کلیک وکړئ 15.15 ورته ولیکئ هغه نه وروسته به اوکې کلیک کړئ نو دا ټول راګانې به یو اندازه باندې شي که غواړئ دا ټولې وړې شي یوه طریقه یې داسې ده لکه په یو اندازه وړی شي ټولې به داسې سلیکټ کړئ
چې سلیکټ هم کړئ یوه را کې چې تاسو تغیرات راوړئ ټول به خپله په هماغه اندازه کمیږي. مثلا ګورئ زه د ده هایټ کمومه، مثلا دونه هایټ ما انتخاب کړ، ټول په هماغه اندازه شو. یوه طریقه دا ده چې تاسو به راشئ چېرته فارمټ کې را هایټ باندې به کلیک کړئ او ورته وایئ چې دا ماته 25 کوي دا د دې هایټ د دې راګانو. اوکې کلیک کړئ، نو تاسو څه ګورئ ټولې راګانې ماته 25 شوې، البته هایټ یې. دغه نه وروسته بل کمانډ چې مونږ سره دی هغه په نوم د څه یادېږي، په نوم د آټو فیټ را هایټ. که چیرې تاسو د یو را اندازه هایټ چې دی هغه تاسو ګډه وډه کړي یا زیاته کړي یا کمه کړي، که غواړئ چې آټو فیټ شي خپله کمپیوټر یې فټ کړي که نه اټومیټیکلی فټ کړي، نو په دې باندې کلیک کوئ. هغه فټ اندازه څومره ده؟ دونه ده. نو که چیرې زه یو هغه کې چې مثلا د دې را تاسو څه ګورئ د لیکلو اندازه زه غټومه، تاسو څو ګورئ دا مې غټه کړه. اوس که چیرې زه دلته راشم فارمټ ته ورته وایم چې آټو فیټ را هایټ، نو بیا هغه لیکلو ته ستا ګوري په هماغه اندازه باندې هغه فټ کوي درته. نو تاسو پوه شئ په خبر باندې. زما هدف دا دی په عموم کې چې دغه آټو فیټ را هایټ چې دا اټومیټیکلی کمپیوټر ستا دغه را هایټ اوچتوالی فټ کوي، خو ستا لیکلو ته ګوري چې تا څومره لیکل کړي. که چیرې زه د ده اوس اندازه کمه کړم، ګوره لیکل مې ورته څو کړو، اندازه مې ورته 11 کړه، په هماغه اندازه دا بېرته خپله اټومیټیکلی څه شوه برابر شوه. نو ګورئ آټو فیټ را هایټ څه کار کوي؟ دا مونږ ته اټومیټیکلی زمونږ د را هایټ فټ کوي. بل کالم ویټ دی، مثلا دا هر یو کالم تاسو ګورئ ځان ته یو ویټ لري. که چیرې د دې ویټ کتل غواړئ راشئ دلته ورته وایئ کالم ویټ څومره دی د 14.3 دی. په خبره پوه شوې؟ که غواړئ ډیفالټ دا د کالم ویټ وګورئ، ډیفالټ څومره دی؟ 8.3 دی. اوس که چیرې غواړئ تاسو دا ډیفالټ حالت ته واړوئ، نو یا دلته داسې چل وکړئ کالم ویټ باندې کلیک وکړئ او دلته راشئ 8.3 ته انتخاب کوئ. اوکې کلیک کړئ، نو ګورئ دا هغه اصلي او نورمال د کالم ویټ دی، یعنې د کالم اوږدوالی دی. نو که چیرې دا تاسو بیرته خپل حالت ته راوړئ کنټرول زیډ باندې کلیک کړئ، نو خپل حالت ته راځي. زیاتره وخت دا موږ څه وخت استعمالوو؟ دا چې کله موږ اظهري جوړوو دا د کالم ویټ نه زیات استفاده کوو. څنګه اظهري جوړو؟ ګورئ زه نوی شیټ اخلم، نوی شیټ مې اخیستی، دلته راغلم ومې لیکه چې سټوډنټ نیم، صحیح شوه، سټوډنټ نیم ورته ولیکو، بیا مې ورته ولیکه چې فادر نیم، صحیح شوه، او بس کلاس نه لیکم، دا مې ورته ولیکه. دا قلمونه اندازه زه برابروم داسې، او دې کې یو سیریل نمبر هم لیکم. مبخیل ته یو کالم اضافه کوم، رایټ کلیک مې وکړ، انزرټ، ډایرکټ یو کالم اضافه شو سیریل نمبر په نامه باندې، او د ده دغه سپیس مې هم څه کړ کم مې کړ. او بله خبردار دلته زه څه چل کوم، دا د هفتو ورځې لیکم. مثلا لیکم سچرډے، سنډے، منډے، ټیوزډے، وینزډے او تھرسډے، صحیح شوه. فرایډے نه لیکم، شپږ ورځې یو ورځ رخصت دی. اوس همدا زه کاپي کوم، غواړم د 4 هفتو دپاره یې وزیري جوړه کړم، هغه مې دلته پیسټ کړه، بیا بل مې پیسټ کړه، اوس بل مې هم دلته پیسټ کړه. اوس تاسو وګورئ که چیرې تاسو دا د حاضري په اساس باندې پرنټ کوئ، دا اشتباه ده. تاسو څه چل کوئ؟ دې کې چون صرف یو ټک مارک راځي حاضري کې، دا کس حاضر دی که غیر حاضر دی، ټک مارک او چلیپا، نو دونه اندازه ورته نه ده پکاره چې مونږ ورته ورکړې. څه چل کوو؟ دا ټول کالمونه سلیکټ کوم تر دې ځي پورې سلیکټ کوم، دلته راځم څه چل کوم، ورته د دې کالم ویټ کتل غواړم، ما ته وایي د ده اندازه څو ده؟ 8.3 نو زه ورته وایم دا څه چل وکړه، دا 2 که ماته، او دغه نه وروسته اوکې کلیک کوم. نو تاسو څو ګورئ، یعنې د 2 په اندازه باندې دا کالمونه ماته څه شو؟ فټ شو. اوس هم یو څه ناڅه، یعنې یو څه ناڅه وړکی دی، لږ نور هم دې نه زیاتوم یې، لیکم چې کالم ویټ 2.5 یې کړه، دا به صحیح وایم، دا 2.5 بالکل فټ راغی، دا صحیح ده. او دلته عمودي افقي هم دا سنټر ته راوړم. نو تاسو وګورئ دا چې کله تاسو سیریل نمبر رسوئ، دلته مثلا ما ولیکه 1 او دغه نه وروسته نمبر مې دې ځای پورې راوستو او فیل سیریز مې انتخاب کړ، دلته مې نوم ولیکه، مثلا د مثال په طور اسد شو پکې، او د پلار نوم مې مثلا خان شو. او کله چې دا تاسو پرنټ کوئ، نو دلته که چیرې د حاضر کس حاضر و ټک مارک یې وکړه، نو چلیپا. نو دا کالم ویټ موږ دغسې حالاتو کې استعمالوو. اوس که چیرې تاسو غواړئ چې دا کالم ویټ چې دی دا آټو فیټ کالم ویټ باندې کلیک وکړئ، لکه دا چې دی آټو فیټ را هایټ باندې، نو چې کله څومره دې کې تاسو دغه عنوان بدلوي، لیکل زیاتېږي، په هماغه اندازه به دا کالم ویټ هم څه کېږي؟ زیاتېږي. ګوره اوس ما دا ورته انتخاب کړو، اوس دا خو اټومیټیکلی فټ شو. ولې فټ شو؟ ځکه چې کوم اضافه فاصله وه هغه د همغه اضافي فاصلې په اندازه باندې کالمونه نور هم واړه کړو. خو که چیرې زه دلته لیکل کوم، مثلا لیکم مانډې لیکم، نو انټر کلیک کوم، دې باندې بیا زه دلته راشم کلیک وکړم، آټو فیټ کالم ویټ باندې کلیک کوم، دا به غټېږي راته. خبره پوه شوئ؟ نو دا آټو فیټ کالم ویټ څه کار کوي، یا آټو فیټ را هایټ چې دی دا ستا د کالمو د را لیکل ته ګوري، په هماغه اندازه باندې ستا د کالم او د را ویټ او هایټ څه کوي؟ کموي او زیاتوي درته. خبره پوه شوئ؟
دا د پدې بل که چیرې ته غواړې یو را هایټ کې یا ان هایټ کې مثلا دلته څوک ګوري دا دویمه را ده دا زه غواړم چې څوک ونه ګوري دا هایټ کوم راشه دلته هایټ ته چې راغلی ورته هایټ را دا را څه شوه هایټ شوه دا فادر نیم کالم هایټ کوم راځه دلته فارمټ ته راشه ویزیبیلیټي ته راشه هایټ ان هایټ ته راشه ورته هایټ کالم دام هایټ شو پکې که غواړې بیخي دا شیټ هایټ کې راځه دلته بیا راشه ورته زه څه کوم شیټ هایټ کوم هایټ شیټ هایټ شو اوس که غواړئ چې شیټ هم ان هایټ کې رام ان هایټ کې کالم ان هایټ کې بیا هم دلته راشه دلته چې راغلی هایټ ان هایټ ته راشه ورته ان هایټ شیټ چې په دې کلیک ماته ستاسو سره یو شیټ دغه ان هایټ دی د شیټ نمبر 4 په نامه ورته دا صحیح ده دا ان هایټ کا اوکې کلیک هغه ان هایټ کا اوس که هغه را ان هایټ کول غواړئ راشه ورته څه کوم ورته یو کالم دی ورته ما سره د فادر نیم په نامه هغه ان هایټ کوم په دې باندې کلیک وکړه هغه اتوماتیکل ان هایټ شو هغه رام ان هایټ کول غواړئ ګورئ ان هایټ را باندې کلیک هغه هم بیرته پیدا شوه نو دا مونږ سره د را او د شیټ او د کالم هایټ کول او ان هایټ کول بل مونږ سره رینیم شیټ دی که غواړئ دا شیټ رینیم کړي مثلا د ده نوم محمد دی د ده نوم شیټ 4 دی زه مثلا غواړم د اټنډنس په نامه باندې رینیم کړم یو خو دا طریقه ده چې ډبل کلیک وکړئ هغه خپله رینیم حالت ته راځي یو داسې دی چې رایټ کلیک وکړئ رینیم ورته او بله طریقه یې دا ده چې فارمټ ته راشي ریزي کې ورته څه انتخاب کړئ رینیم شیټ باندې کلیک وکړئ اټنډنس په نامه باندې دا زه رینیم کوم په خبره پوه شئ تاسو او بله خبر دا ده دغه نه وروسته بل مونږ سره چې دی موو ور کاپي شیټ دی که غواړئ همدغه شیټ چې دی دا ستاسو اټنډنس په نامه چې دی دا بل ځای ته انتقال کړئ یعنې مثلا د محمد شیټ نه مخکې انتقال کو صحیح شوه او یا هم د ده کاپي وباسمه نو اوس د مثال په طور باندې تاته یو بل ځای کې داسې حاضري په کار شو صحیح شوه اوس دا که بل شیټ کې ته دا شیان لیکې ډیزاین ورکوې ورته خو ډېر وخت نیسي او که چیرې داسې وکړي چې دا ټول کاپي کې او راشي بل شیټ کې پیسټ کې خو بیا هم تغییرات راځي پکې تاسو ګورئ ډېر تغییرات راغلو نو اسانه طریقه یې څه ده زه دا شیټ بیرته ډیلیټ ډیلیټ کو همدغه شیټ باندې به کلیک وکړې را به شي فارمټ ته فارمټ کې بس ورته موو اور کاپي شیټ باندې به کلیک کړي دلته به ورته وایي کریټ ا کاپي کریټ ا کاپي باندې چې کلیک وکړو د به ماته یو کاپي جوړه شي ګوره اټنډنس 2 په نامه باندې شیټ جوړ شو هماغه لیکل هماغه ډیزاین هر څه پکې شته دي صرف کوم تغییرات چې ته راوستل غواړې هغه پکې راوړه دغه نه لاندې بل کمانډ چې موږ سره په دې موو اور کاپي شیټ کې دی موو ټو د اینډ دی که غواړې دغه شیټ دغه اټنډنس 2 په نامه دا اخر ته بوځي نو په همدې باندې کلیک وکړه ورته دا څه کړه موو ټو د اینډ دا د اخر ته بوځي نو ستاسو وګوره د اخر ته راوسته که رانوسته اوس دا ته غواړې د اټنډنس مخکې بوځي محمد شاته راوړي په دې اټنډنس باندې کلیک وکړه راشه دلته ورته وایي چې موو اور کاپي شیټ ورته موو ټو د اینډ دا به مخکې ته راشي محمد شیټ وبخئ دا اخر ته راغی محمد شیټ باندې به کلیک وکړئ دلته به راشي ورته به ووایي چې ورته دا څه کړه موو ټو د اینډ دا به اخر ته لاړ شي نو تاسو څو ګورئ محمد شیټ اخر ته راغلی دی او دا په اول کې دا په دویم کې بله طریقه دا ده چې دا شیټ باندې کلیک وکړئ داسې ډرګ اینډ ډراپ کې ګوره دا مې مخکې راوسته محمد مخکې راوړم په دې باندې کلیک وکړئ دې خوا ته راوړئ ګورئ دې خوا ته چې راوړئ دا به اول کې راشي ورپسې دا نور شیټونه دي تاسو پوه شئ په خبر باندې نو د موو ور کاپي شیټ په واسطه باندې مونږ ام یو شیټ کاپي کولی شو ام موو کولی شو بله خبر دا ده که چیرې تاسو غواړئ دغه مثلا دغه شیټ دغه لیکل یا دا جدول دغه جدول چې ما جوړ کړی یو بل بیخي مستقل وربوک ته انتقال کړو یو بل وربوک ته مثلا زه راځم فایل ته نیو ته راغلم بلینک وربوک مې واخیست دلته ما سره هېڅ شی هم نشته دی هغه شیټ غواړم دلته راشي نو څه چل به وکړي لاړ به شي عمل ته هماغه شیټ کې به ودرېږي چې هلته کلیک وکړه را به شي فارمټ ته موو ور کاپي شیټ باندې به کلیک وکړي دلته ورته کریټ ا کاپي خو دا چېرته بوځه نیو وربوک ته یې یا وربوک 2 ته ویسه بل چې دا زموږ بوک 1 دا هغه بل چې بوک 2 دی پوه شئ په خبر باندې که غواړئ بیخي یو نوی بوک جوړ شي نیو بوک انتخاب کړه زه ورته وایم چې نه همدا بوک 2 ته یې وړم او شیټ 1 نه اخواته هلته کاپي شي ما سره اوکې کلیک کړه بیفور شیټ 1 یعنې د شیټ 1 نه مخکې کاپي شي ګورئ دا د محمد شیټ دی که نه په نامه باندې محمد په نامه باندې کوم شیټ جوړ شوی دا د شیټ 1 نه مخکې کاپي شو ما سره دلته او که چیرې تاسو اوس تاسو وګورئ د دې داسې دا رنګ چې دی د محمد شیټ یو رقم دی دا بل مثلا رنګ نه لري که غواړئ دې شیټ ته داسې رنګ ورکړئ نو راشه فارمټ ته دلته چې راغلی د دې ته زه داسې یو رنګ ورکول غواړم نو تاسو څو ګورئ دا شیټ داسې رنګ لري او بل شیټ داسې رنګ لري نو دا و زموږ ستاسو د نن ورځې درس